ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست خبر ورکوي چې په نهرشاهي ولسوالۍ کې د پستې په طبیعي ځنګلونو د پراخې دوا شیندنې پروسه په بریالیتوب سره ترسره شوه. د درمل پاشلو دغه پروسه چې د ساتنې پیاوړتیا او د نباتي آفتونو او ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په موخه د نهرشاهي ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې عملي شوه. د مسؤلینو په وینا د طبیعي سرچینو د ساتنې او د پستې ځنګلونو د وضعیت د ښه والي په موخه ترسره شوې ده، ځکه چې یاد ځنګلونه د سیمې له مهمو اقتصادي او چاپیریالي شتمنیو څخه شمیرل کیږي. د بلخ د کرنې ریاست مسؤلین زیات دا اقدام د کرنیزو خدمتونو د مدیریت، د ځنګلونو او څړځایونو د ادارې له لورې د ځنګلونو د ساتونکو په نږدې همکارۍ سره عملي شو او دا د طبیعي سرچینو د ساتنې د دوامداره پروګرامونو یوه برخه ده. هغوی ټینګار کوي چې د نباتي آفتونو د خپرېدو مخنیوی او د پستې ځنګلونو د حاصل زیاتوالی د دغه پروګرام له اساسي موخو څخه دی. د دې بهیر په ترڅ کې تر پوښښ لاندې سیمې په دقیق ډول ارزول شوي او د ځنګله ساتونکو ته د ښې ساتنې، د تخریب د مخنیوي او له طبیعي سرچینو څخه د سالمې ګټې اخیستنې په اړه لازمې لارښوونې ورکړل شوې. دا اقدامات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د طبیعي ځنګلونو په ځانګړې توګه د پستې د ځنګلونو ساتنه د سیمې د خلکو د اقتصاد په پیاوړتیا او د چاپیریالي توازن په ټینګښت کې مهم رول لري. د بلخ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست همدارنګه ټینګار کوي چې د نهرشاهي ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو مدیریت ژمن دی چې د ورته پروګرامونو په تطبیق سره د طبیعي ځنګلونو د ساتنې او پراختیا په برخه کې عملي او اغیزمن ګامونه پورته کړي. ویل کیږي چې د دې ډول پروګرامونو دوام کولی شي د چاپیریالي ګواښونو په کمولو، د طبیعي تولیداتو په زیاتوالي او د سیمهییز اقتصاد په ملاتړ کې مهم رول ولوبوي. د تدریسي بهیر او د محصلینو له چارو د دوامدارې څارنې او ارزونې په دوام د بلخ پوهنتون د محصلینو چارو مرستیال د دې اکاډمیک بنسټ له یو شمېر پوهنځیو څخه لیدنه وکړه. د بلخ پوهنتون د محصلینو چارو مرستیال ډاکټر ګلخان نبیزاده د دعوت او ارشاد او د محصلینو د خدمتونو د انسجام چارو د امریت په ملتیا، د اقتصاد، ژورنالیزم، ساختماني انجینرۍ او کمپیوټر ساینس له پوهنځیو څخه لیدنه او څارنه وکړه. د دې لیدنې په ترڅ کې د محصلینو چارو مرستیال د محصلینو په حاضرۍ په جدي پاملرنې، د درسي مهالویش پر دقیق تنظیم، د استادانو پر وخت حضور او د محصلینو د سیرت او سرعت د اصولو پر رعایت ټینګار وکړ. همدارنګه نوموړي د هغې نوې ژمنپاڼې په عملي کېدو هم ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې دې پوهنتون ته رسېدلې ده او دا یې د اکاډمیک نظم او انضباط په ښه والي کې مهم وباله. د یادونې وړ ده چې په دې پروګرام کې د دغو پوهنځیو رئیسان هم حاضر وو او په ګډه له درسي ټولګیو څخه لیدنه وکړه. د لیدنې پر مهال د تدریس وضعیت، د محصلینو د حضور کچه او د تدریسي پرمختګ څرنګوالی وڅېړل شو. د بلخ پوهنتون مسؤلین وایي چې د دې ډول لیدنو موخه د تعلیمي کیفیت پیاوړتیا، په اکاډمیک چاپیریال کې د نظم تامین او شته ستونزو ته رسېدنه ده. د بلخ پوهنتون د اړیکو او عامه پوهاوي امریت وویل چې دا څارنیز بهیر به په دوامداره توګه روان وي. او دا هم د لوبو له ډګره. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې له 14 کلونو د کم عمره لوبغاړو ترمنځ د شمال زون په کچه د فوټبال سیالۍ په رسمي ډول پیل شوې.
دغه سیالۍ د بلخ ولایت د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست په همغږۍ او د فوټبال فدراسیون په همکارۍ تنظیم شوي دي چې پکې د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو لوبډلو ګډون درلود. د دغو سیالیو د پیل په لوبه کې د بلخ منتخبې لوبډلې د غوره لوبې په ترسره کولو سره د سمنګان لوبډلې ته د 6-1 پایلې سره ماتې ورکړه او د سیالیو لومړی بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. د سیالیو تنظیمونکي وایي چې د دغو لوبو له ترسره کولو موخه د ځوانو او استعداد لرونکو لوبغاړو پیژندنه او انتخاب دی. د دوی په وینا دغه سیالۍ به د شمال زون په کچه د فوټبال د ودې او پرمختګ لپاره مهم رول ولوبوي. د یادونې وړ ده چې دا سیالۍ به د 5 ورځو لپاره دوام وکړي او په پای کې به غوره لوبغاړي د راتلونکو پروګرامونو او منتخبو لوبډلو لپاره وپیژندل شي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.